السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته دوستانو نن په دغه ویډیو کې به زه تاسو ته د موبایل لپاره یو ډیر ښایسته او خوندور اپلیکیشن در وښیم. دوستانو که چیرې ستاسو په موبایل کې داسې اپلیکیشنان وي چې هغه ستاسو په موبایل کې نه ډیلیټیږي، ستاسو په موبایل کې نه انسټال کیږي او هغو بیخي زیات ځای نیولی وي، نو دغه به تاسو په خپل موبایل کې څنګه ډیلیټوئ په دغه ویډیو کې به زه تاسو ته دغه طریقه درښیم. دغه ویډیو له موږ سره تر پایه وګورئ. زه د ویډیو په طرف ویډیو شروع کوو. نو دوستانو تر ویډیو شروع کېدلو مخکې چیرې تاسو ویډیو لایک کړی نه وي مهرباني سره وکړئ زموږ ویډیو لایک کړئ او د آخر کې مې له خپلو دوستانو سره خامخا شیر کړئ او که چیرې تاسو زموږ چینل نه سبسکرایب کړی مهرباني سره وکړئ زموږ چینل در سره سبسکرایب کړئ. دوستانو دې لپاره باید تر ټولو مخکې تاسو په خپل موبایل کې یو اپلیکیشن ډاونلوډ کړئ. د دغه اپلیکیشن لینک ما تاسو ته په اول کمنټس کې او د ویډیو په ډسکرپشن کې درکړې ده. له هغه څخه تاسو ډېر په اسانه طریقه سره کولی شئ چې دغه اپلیکیشن له هغه څخه ډاونلوډ کړئ. نو کله چې دوستانو ستاسو موبایل کې داسې اپلیکیشن وي چې هغه ستاسو په موبایل کې نه ډیلیټیږي، ګور دوستانو زما په موبایل کې پاک ویکسینیشن اپلیکیشن ده. اوس زه غواړم چې دغه اپلیکیشن په خپل موبایل کې ډیلیټ کړم، خو دا زما په موبایل کې نه ډیلیټیږي. نو دې لپاره به دوستانو تاسو راسئ دغه اپلیکیشن په خپل موبایل کې انسټال کړئ. کله چې ګور دوستانو دغه اپلیکیشن تاسو په خپل موبایل کې انسټال کړئ، د آخر کې به دوستانو تاسو په سټارټ یوزینګ ناو بټن باندې تاسو کلیک وکړئ او انسټالیزینګ دا روان ده. کله چې ګور دوستانو دغه تاسو ته پرسو دلته به دوستانو دوی تاسو ته ټوټل اپلیکیشنان راوړوي. ستاسو موبایل کې چې هر څو اپلیکیشنان دي هغه ټوټل اپلیکیشنان به تاسو ته راوړوي او کم ایډز رالو هغه ایډز به دوستانو تاسو کلوز کړئ. نو ګور دوستانو اوس کوم اپلیکیشن چې زما په موبایل کې نه انسټال کېدی هغه به زه اوس په دې اپلیکیشن کې انسټال کړم، هغه به زه له دې څخه ختم کړم. نو ګور دوستانو صرف په تاسو هغه اپلیکیشن په خپل موبایل کې پیدا کړئ. ستاسو موبایل کې که یو اپلیکیشن وي، که دوه اپلیکیشن وي، که درې اپلیکیشن وي، هغه تاسو ډېر په اسانه طریقه سره کولی شئ چې انسټال یې کړئ. نو ګور دوستانو پاک ویکسینیشن ده، پاس به زه غواړم چې دغه اپلیکیشن په خپل موبایل کې ډیلیټ کړم او له خپل موبایل څخه یې ختم کړم. نو دوستانو صرف په تاسو راسئ دلته به دغه تاسو ټیک مارک نشان په ودروئ. کله چې ګور دوستانو تاسو ټیک مارک نشان په ودروئ دلته به دوستانو تاسو ان انسټال ووئ. کله چې دوستانو تاسو ان انسټال ووئ دلته به دوستانو دغه تاسو اوکې کړئ. کله چې ګور دوستانو دغه تاسو اوکې کړئ اپس ان انسټالډ هغه له موبایل څخه ان انسټال سو، هغه له موبایل څخه ختم سو. نو ګور دوستانو زه ګورم چې زما په موبایل کې هغه اپلیکیشن ډیلیټ کړی ده که نه ده ډیلیټ کړی. نو ګور دوستانو پاک ویکسینیشن اپلیکیشن و په دا ځای کې ولو دوستانو هغې اوس له دې څخه ډیلیټ کړی ده. نو دوستانو اوس تاسو ډېر په اسانه طریقه سره کولی شئ چې په خپل موبایل کې هغه اپلیکیشنان ډیلیټ کړئ کم اپلیکیشنان چې دوستانو ستاسو موبایل کې نه ډیلیټیږي، ستاسو موبایل کې زیات ځای نیولی وي او هغه تاسو له خپل موبایل څخه نسئ ډیلیټوئ. دوستانو ډېر ښایسته او خوندور اپلیکیشن ده، باید دغه اپلیکیشن ټول په خپل موبایل کې خامخا انسټال کړئ. نو دوستانو که مې ویډیو خوښ شوي وي ویډیو خامخا سره لایک کړئ، له خپلو دوستانو سره یې خامخا شیر کړئ او د دار کوم ته نورو ښایسته ویډیوګانو لپاره زموږ چینل خامخا سبسکرایب کړئ. دوستانو که کومه پوښتنه لرئ او کومې ویډیو ته مو ضرورت وي موږ ته لاندې په کمنټس کې ووایاست تر څو موږ هغه ویډیو ستاسو لپاره جوړه کړو. نو په دعاګانو کې مې یاد ساتئ. د خدای په امان.